استانبول د زړورو نارینه‌و لپاره د موډ یو مهم مرکز دی. هاتیچا ګوکچا دلته دغه ډول استثنایی طرحې جوړوي. دودونه ماتول د هغه څه دي چې ما تل ورته کار کړی دی. په 2009 کال کې دغه ترکی ډیزاینرې د بلیکرو یا تور کارغه کلیکسیون له لارې خپل کار پیل کړ. څرمن، تور رنګونه او کارغه ته ورته طرحې. کارغه د دې په خبره داسې حیوان دی چې خلک ورنه ډاریږي. هاتیچا ګوکچا وایي چې دا هم غواړي د موډ په نړۍ کې داسې وتلی شهرت ولري. هغې د خپل لیبل اصلي نشان هم یو کارغه ټاکلی دی. د دغې طراحي سټوډیو د استانبول په نشان تاشا ناحیه کې پرته ده. Hoş geldiniz. زما د ډیزاین سټوډیو ته ښه راغلی. Buyurun lütfen. د موډ په نړۍ کې هر څه اصلاً پر ښځو باندې څرخي. نارینه په خپل موجوده ټولنیز انځور کې بند او د جامو په خپل نظام کې تړلی پاتې وو. یعنی هغه سي رنګونو، طرحو او تزئیناتو کې چې ټولنه یې انتظار لري چې یو سړی باید څنګه ښکاره سي. ما غوښتل چې دغه دود مات کړم. هر څه تکراري ول او اصلي طرحان نه ول. د نارینه و د مود خاص طرحان هیڅ موجود نه و. Yoktu, erkek giyim tasarımcısı olarak yoktu. هاتیچا ګوکچا د 22 کلونو راهیسې د موډ په سکتور کې کار کوي. د هغې نوم یو لیبل هم ګرځېدلی دی. هغه وایي چې لومړي 10 کلونه ډیر سخت وو. دا په ترکیه کې د نارینه‌و د موډ یو مخکشه طرحه ګڼل کیږي. نوموړی د استانبول د ښکلو هنرونو د معمار سینان په مشهور پوهنتون کې تحصیل کړی دی. د خپلو طرحو له امله یې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا د نورو ترڅنګ د موزیک جوړونکو لپاره لباس طرح کوي، لکه نړیوال شهرت لرونکی ترکی سندرغاړی ترکان. د هغې په نوي کلیکسیون نیو بورن یعنی نوي زیږیدلي کې د یادې طرحې یو بل اړخ ښکاري. ټولې تکې له پایدارو موادو څخه جوړې دي. د طبیعت لپاره مسؤلیت د هغې په کار کې اهمیت موندلی دی. تر پاندیمۍ وروسته مو ژوند بشپړ بدل شوی دی. تر پاندیمۍ مخکې هم په موډ کې اصلي خوځښت راغلی وو. د پایداره موډ په برخه کې جدي ګامونه پورته سول، خو پاندیمۍ دغه خوځښت نور هم ګړندی کړی دی. نو ویلی سو چې پایداره موډ اوس ټاکونکی نقش لري. هاتیچا ګوکچا غواړي چې د موډ د لارې زاړه دودونه هم وپالي. د نیوبورن کلیکسیون لپاره ډیر په لاس اوبېدلي وړین ټوکر کارولی چې اشرام یې بولي. دغه ټوکر د ترکیې په سویل ختیځ کې د باتمان ولایت ځانګړنه ده. دا چې د ټوکر صنعت په چاپیریالي ککړتیا کې ډیر نقش لري، نو د خپل پام چاپیریال دوستو طرحو ته اړولی دی. ځکه نو دا له بیا کاریدونکو اکریل تارونو څخه هم استفاده کوي. Mesela Akricycle bunlardan bir tanesi. Bu da یو مثال یې اکریسایکل دی. دا داسې ټوکر دی چې له بشپړ بیا کاریدونکو موادو څخه جوړیږي. د دې موادو منابع تل پیژندل کېدای سي او له سره بیرته کاریدونکي دي. دغه ټوکر له ډېرې مودې راهیسې په کار اچوم. د دغسې موادو په استعمال سره کوشش کوو چې د زبالې کچه راټیټه کړو. minimum atık yani olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. نه یوازې ظاهري شکل اهمیت لري، بلکې د هاتیچا ګوکچا په څیر طراحانو لپاره د طرحو چاپیریال دوسته مواد هم ډیر مهم دي. په دې کې د اوبو مصرف او د کاربن ډای اکساید مقدار یا پل هم شمیرل کیږي. د نارینه‌و موډ ته یو نوی لیدلوری د دود او عصریتوب له پدیدو سره لوبه پایداره طرحې په دغه ترکیب سره هاتیچا ګوکچا د ترکیې د موډ په صحنه کې تل نوې لارې غوره کوي.